بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدان که فاعل اسم است که پیش از وی فعل باشد مسند. علامه صاحب په تیر فصل کې ذکر کړل چې هیڅ داسې یو فعل نشته چې هغه د عمل نه کوي. بیا یې ویلې چې افعال په اعتبار د عمل سره دا په دوه قسمه باندې دي. اول معلوم، دوهم مجهول. بیا علامه صاحب د معلوم تقسیم وکړ چې په دوه قسمه باندې، یو لازم دوهم متعدی. بیا علامه صاحب د فعل لازم او د فعل متعدی د دې دواړو عمل ذکر کړ. علامه صاحب وفرمایل چې فعل لازم او فعل متعدی دا دواړه فاعل طرف ورکوي او شپږ شیانو ته دواړه چې دی نسب ورکوي. اول مفعول مطلق ته، دوهم مفعول فیه ته، دریم مفعول معه ته، څلورم مفعول له ته، پنځم حال او شپږم تمیز ته. او یو داسې څیز دی چې په هغې کې صرف او صرف فعل متعدی عمل کوي، فعل لازم نه کوي، چې هغې ته مفعول به ویلی کیږي. مفعول به ته فعل متعدی نسب ورکوي او فعل لازم په هغې کې څه عمل نشي کولی. نو اوس په دې دوهم فصل کې د دې دوهم باب په دې کې علامه صاحب د دې اشیاء تعریفونه ذکر کوي چې فاعل څه ته وایي، مفعول مطلق څه ته وایي، مفعول فیه، مفعول معه، مفعول له، حال، تمیز او مفعول به. د دې هر یو تعریف علامه صاحب اوس په دې فصل کې ذکر کوي. نو علامه صاحب فرمایي فصل، دا فصل دی بدان کې فاعل اسم است که پیش از وی فعل باشد مسند. بدان مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان. وحال اسم است نکره. تر دې ځي پورې پنځه خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره علامه صاحب د فاعل تعریف به وکړي. دوهم نمبر خبره علامه صاحب د مفعول مطلق تعریف به وکړي. دریم نمبر خبره د مفعول فیه تعریف به وکړي. څلورم نمبر خبره د مفعول معه تعریف به ذکر کړي. پنځم نمبر خبره د مفعول له تعریف به ذکر کړي. نو نننی سبق به د پنځه خبرو باندې مشتمل دی. اول نمبر خبره د فاعل تعریف چې فاعل څه ته وایي. نو علامه صاحب د اول نمبر خبره په دې عبارت سره ذکر کوي بدان کې فاعل اسم است. د فاعل تعریف دا دی. علامه صاحب فرمایي چې فاعل د هغه اسم ته ویلی کیږي چې د هغه نه مخکې فعل یا شبه فعل ذکر وي او د دغه فعل یا شبه فعل اسناد دغه اسم ته شوی وي په طریقې د قیام سره. فاعل چاته وایي؟ فاعل د هغه اسم ته وایي چې د هغه نه مخکې فعل ذکر وي یا شبه فعل او د دغه فعل یا شبه فعل اسناد یا نسبت دغه اسم ته شوی وي په طریقې د قیام سره. په دې تعریف کې چې دی یو ذکر شو شبه فعل، دوهم په طریقې د قیام. د دې وضاحت به وکړو. شبه فعل د دې نه مراد چې دی اسم فاعل دی، صفت مشبه، اسم تفضیل، اسم فعل، اسم ظرف او در دی. شبه فعل نه مراد څه شو؟ اسم فاعل دی. د شبه فعل نه مراد یعنی یو اسم دا د اسم فاعل نه وروسته ذکر وي، یا د صفت مشبه نه وروسته ذکر وي، یا د اسم تفضیل نه، یا د اسم فعل نه،
یا د اسم ظرف نه یا د مصدر نه وروسته ذکر وي د دغه شب فعل اسناد شوی وي دغه اسم ته په طریقې د قیام سره. اوس دا قیام څه ته وایي؟ په طریقې د قیام. اسناد او نسبت شوی وي دغه اسم ته په طریقې د قیام. اوس قیام نه څه مراد دی؟ د قیام نه مراد دا دی چې دغه فعل یا شب فعل د دې ما بعد اسم نه صادر وي، یعنی د فاعل نه صادر وي. فعل او شب فعل دا د فاعل نه صادر وي. قیام نه مراد دا دی په طریقې د قیام سره. لنډې داسې ووایه که فاعل وي نو فعل او شب فعل به هم وي، که فاعل نه وي نو فعل او شب فعل به هم نه وي. دا د قیام مطلب دی. د قیام په مطلب ورسېدی. دا وه اول نمبر خبره د فاعل تعریف. مثال یې څه دی؟ لکه ضرب زیدون، کتاب کې هم ذکر دی ضرب زیدون. او ضرب زیدون کې زیدون فاعل دی، دا وروسته د فعل نه ذکر دی چې ضرب دی. اوس د دې ضرب فعل اسناد چې دی زید ته شوی دی، خو په طریقې د قیام د ضرب اسناد او نسبت دا زید ته شوی دی، خو په طریقې د قیام سره. په طریقې د قیام مطلب موږ ویلي چې دغه فعل او شب فعل چې دی دا د دې اسم نه د دې فاعل نه صادر وي، نو دا ضرب وهلو ته ویلی کېږي. دا د زید ما چې فاعل دی دې نه صادر دي. ګورئ اول نمبر خبرې ته بدان پوه شه طالب جانه کې فاعل اسمیست چې فاعل دا داسې یو اسم دی کې پیش از وی چې د هغې نه مخکې فعلی باشه د فعل وي. د شب فعل قید به ور سره ولګوئ، په کتاب کې نشته. کې پیش از وی فعلی باشه چې مخکې د هغې نه فعل وي. مسند بدان اسم اسناد د دغه فعل یا شب فعل شوی وي. بدان اسم دغه اسم تا بر طریق قیام فعل په طریقې د قیام د فعل. بدان اسم دغه اسم تا بر طریق قیام فعل. بدان اسم مطلب دا چې دغه فعل او شب فعل د دې اسم سره قائم وي. او قیام مطلب مې درته وویلی چې د قیام نه مراد څه شی دی. چون زیدون لکه زیدون، در ضرب زیدون په ضرب زیدون کې. دوام نمبر خبره وه د مفعول مطلق تعریف. نو دا دوام نمبر خبره د مفعول مطلق تعریف علامه صاحب ذکر کوي. و مفعول مطلق مصدر است. علامه صاحب فرمایي مفعول مطلق د هغه مصدر ته ویلی کېږي چې د داسې فعل نه وروسته واقع وي چې دا مصدر د هغه فعل په معنا کې وي. تعریف مو څنګه وکړه؟ مفعول مطلق د هغه مصدر ته وایي چې د داسې یو فعل نه وروسته واقع وي چې دا د هغې فعل په معنا کې وي. د کوم فعل نه وروسته چې واقع وي دا د هغې په معنا کې وي. و مفعول مطلق مصدر است. او دا دوام نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. و مفعول مطلق او مفعول مطلق مصدر است. داسې مصدر دی چې واقع شود چې واقع کیږي بعد از فعل پس د یو فعل نه. و آن مصدر او هغه مصدر به معنای آن فعل باشه د دغه فعل په معنا وي. د کوم فعل نه وروسته چې واقع وي د هغې په معنا کې وي. چون ضربن لکه ضربن در ضربت ضربن په ضربت ضربن کې. و قیامن در قمت قیامن په قمت قیامن کې. ضربت ضربن په دې مثال کې ضربن چې دی دا مفعول مطلق دی. دا واقع دی وروسته د داسې یو فعل نه چې ضربت دا فعل دی چې دغه مصدر دا په معنا هم د دغه فعل ضربتو کې دی. او قیامن در قمت قیامن او قیامن په قمت قیامن کې. قیامن دا مفعول مطلق دی واقع دی د داسې فعل نه چې قمت دی
چې دا قیاما مصدر د هغې په معنا کې هم دی. ومفعول فيه اسم دریم نمبر خبره د مفعول فيه تعریف نو دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي چې مفعول فيه د هغه اسم ته ویلی کیږي چې په هغې کې فعل واقع کیږي. مفعول به د هغه اسم ته وایي چې په هغه کې فعل واقع کیږي او دی مفعول به ته ظرف ویلی کیږي او ظرف بیا په دوه قسمه باندې دی. یو ته وایي ظرف زمان، دوهم ته وایي ظرف مکان. دې وضاحت مخکې شوی. ومفعول فيه اسم ته مفعول فيه د هغه اسم دی کې فعل مذکور چې ذکر شوی فعل درو واقع شود په هغې کې واقع کیږي. او را ظرف گوین او هغې ته ظرف وایي. و ضربر دو گونه است او ظرف په دوه قسمه باندې دی. ظرف زمان، ظرف زمان چون لکه یوما در سمتو په سمتو یوم الجمعاتی کې دا یوم الجمعاتی دا مفعول فیه دی. ولی مفعول فیه دی ځکه دا سمتو دغه فعل په دی یوم الجمعاتی کې واقع شوی دی. و ظرف مکان او ظرف مکان دا و د ظرف زمان مثال. اوس د ظرف مکان مثال. و ظرف مکان او ظرف مکان چون عند لک عند در جلست عندک په جلست عندک کې دا عندک دا مفعول فیه دی ولی ځکه جلست فعل په دې کې واقع دی. و مفعول معه او مفعول معه او څلورم نمبر خبره وا د مفعول معه تعریف. نو هغه علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې و مفعول معه اسم است. علامه صاحب فرمایي مفعول معه د هغه اسم ته ویلی کیږي چې د داسې واو نه وروسته ذکر وي چې هغه واو په معنا د مع وي. لکه جاء البرد والجبات کې دا الجبات دا مفعول معه دی. ولی دی ځکه دا الجبات د داسې واو نه وروسته واقع دی چې په معنا د مع دی. ومفعول معه او مفعول معه اسم است دا داسې یو اسم دی که مذکور باشد چې هغه ذکر وي بعد از واو پس د داسې واو نه بمعنا مع چې هغه واو په معنا د مع سره وي. چون والجبات لکه والجبات در جاء البرد والجبات په جاء البرد والجبات کې ای مع الجبات دا واو په معنا د مع سره دی. پنځم نمبر خبره او آخرنۍ خبره د نن سبق د مفعول له تعریف. نو هغه علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي و مفعول له اسم است. علامه صاحب فرمایي مفعول له د هغه اسم ته ویلی کیږي چې مذکور فعل د ده د وجې نه واقع شوی وي. مفعول معه د هغه اسم ته ویلی کیږي چې د نه مخکینی فعل چې کوم دی هغه د ده د وجې نه واقع شوی وي. فعل مذکور مخکینی فعل د ده د وجې نه واقع شوی وي. ومفعول له او مفعول له اسم است داسې یو اسم دی که دلالت کند چې دلالت کوي بر چیزه په یو سیز باندې که سبب فعل مذکور باشد چې دا د فعل مذکور لپاره سبب وي. په داسې یو سیز باندې دلالت کوي چې دا سیز د فعل مذکور د مخکینی فعل د پاره سبب وي. یعنی مخکینی فعل مذکور هغه د ده د وجې نه واقع شوی وي د ده د وجې نه شوی وي. چون اکراما لکه اکراما در قمت اکراما لزید په قمت اکراما لزید کې دا اکراما دا مفعول له دی. ولی مفعول له دی ځکه دا قمتو دا دریدل دا د اکراما د دې د وجې نه شوي دي. نو نننی سبق زمونږ مشتمل و په 5 خبرو باندې. اول نمبر خبره د فاعل تعریف، دوهم نمبر خبره د مفعول مطلق تعریف، دریم نمبر خبره د مفعول فیه تعریف، څلورم نمبر خبره د مفعول معه او 5م نمبر خبره د مفعول له تعریف.